محترم مرګري پوښتنه کړې ده د افغانستان په بعضو ساحو کې داسې یو عرف او رواج ګرځېدلی ده چې امام کله یو جماعت ته ورځي عقد ورسره کوي نو ورته وایي که چېرته ماته دغومره زکات راکوئ نو زه به تاسو سره امامت کوم که زکات نه راکوئ یا عشر نه راکوئ نو بیا به زه امامت نه کوم او دغه خلک بیا دوی زکاتونه ورکوي ورته او عشر ورته ورکوي نو بیا دی وایي امامت کوي او که دا ورنه کړي نو امامت نه کوي. دا څنګه ده محترم ملګري؟ دا عقد جایز نه ده، دا ناروا ده. ځکه زکات دا بغیر د عوض نه یو مسکین ته ورکول ضروری دي او امامت کول په مقابل د په عوض د زکات کې چې زکات پیسې به راټولیږي امام ته ورکول کېږي نو دغه زکات د دې خلکو نه صحیح کېږي. نو لہذا دا عقد ناروا ده او دا فاسد عقد ده. امام ته باید چې میاشتې تنخواه یا د کال دا بغیر د زکات نه ورکولی سي. زکات پیسې په عقد کې ورته ورکول امامت په زکات باندې کول دا جایز نه ده او دا زکات نه ادا کېږي.